ملګرو مشترک ژوند باندې بحث کوو چې موږ څنګه کولای شو ښه مشترک ژوند ولرو. نو په مشترک ژوند کې عموما ما مخکې هم ویلي دي، اوس هم وایم، عموما رئیس نارینه یي او دا د دنیا همدا قانون ده چې نارینه رئیس ټاکل سوی ده. نو دلته تاسو باید ښځې ته توجه وکړئ، د ښځې په خوښه یو کار وکړئ او کوشش وکړئ هغې ته یو څه مینه ورکړئ، یو څه د هغې وهیلو ته هم توجه وکړئ. نو دا چې نارینه طبعا شهوت پرسته دي، نو دوی دې لږ ځانونه کنټرول کړي، لږ دې ښځو ته هم توجه وکړي چې ښځې څه غواړي. ښځې طبعا د عاطفې ضرورت لري. که یو مشترک ژوند کې جنسي اړیکه د یو ښځې په خوښه یي، طبعا هغه به د نارینه په خوښه هم وي چې یو ښځه په کښې کې راځي. نو بیا دا ژوند ته یو رونق راولي، ستاسو ژوند در ښه کوي، ستاسو ژوند ته ښه پایلې راولي او ښځه به مو ستاسو څخه خوشحاله وي. کله چې هغه ستاسو څخه خوشحاله سول، هغه ستاسو ملګري سول، هغه ستاسو ټول یعنې بیا ستاسو هر خبره شاید ومني او ستاسو هر غوښتنې ته لبیک ووایي. لیکن که دا ونه اوسېږي بیا ورته سختېږي. او بل د ښایست په فیس کې نه دی، ښایست په زړه کې دی. د یو ښځې د فیس سره مینه مه کوئ، د مخ سره یې مینه مه کوئ. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده، ښایست چې دی سترګو ته ناز ورکوي، د سترګو خوښیږي. لیکن ښه رفتار، ښه رویه، ښه خبرې، ښه مینه کول، د مېرمنې په خوښه د هغې سره جنسي اړیکې نیول او د مشترک ژوند په صحیح معنا کول، بیا دا خبره راولي مابینځ ته چې ستاسو روح ته ناز ورکوئ. نو دا چې تاسو د یو چا روح ته ناز ورکړئ، طبعا الله جل جلاله به در سره راځي، الله جل جلاله به ستاسو کومک وکړي او ستاسو د ژوند مشکلات به هم ډېر حل سي. تاسو ټول مسلمانان یاست او زما دا ویډیوز به حتما مسلمانان ډېر ګوري، ځکه چې پښتانه اکثره مسلمانان دي. نو دا موضوع ده چې هم به مو دین سم وي، هم به مو دنیا سم وي او هم به په کور کې خوشحاله یاست.